په وخت دعاګانې او اذکار. پنځلسم ذکر وایي چې د انس ابن مالک رضی الله عنه روایت راوړی او دا امام ابو داود راوړی. انس ابن مالک وایي رضی الله عنه وی رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده: من قال حين يصبح او يمسي، څوک چې سحر او ماښام دا ذکر وایي: اللهم إني أصبحت، یا الله ما سحر کو یا ما سبا کو، أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك، زه گواکوم تا او گواکوم عرش اوچتونکي ملائک او باقی ملائک، وجميع خلقك او ستا ټول مخلوق گواکوم، انك انت الله لا اله الا انت، په دې خبره باندې چې یقینا ته الله او ستا نه علاوه د عبادت حقدار بل نشتی مگر ته، وان محمدا عبدك ورسولك، او په دې خبره زه گواکوم دا ټول ملائکه او مخلوق چې محمد صلی الله علیه وسلم ستا بنده دی او رسول دی. فضیلت د دې ذکر ګوره: اعتق الله ربعه من النار، الله رب العزت به د دې سړي څلورمه برخه د اور نه آزاده کړي. فمن قالها مرتين، نو چا چې بیا د ذکر دوه پیرې ووایي، اعتق الله نصفه، الله به د نیم د اور نه آزاد کړي. ومن قالها ثلاثا، او چا چې د درې پیرې ووایي، اعتق الله ثلاثة ارباعه، الله رب العزت به د ده په دې څلورو برخو کې درې برخې د اور نه ازادي کړي. فإن قالها اربعه، که چېرته ده دا ذکر څلور پیرې ووایي، اعتقه الله من النار، الله به ټول د اور نه ازاد کړي. او زه بار بار دا خبره کوم، بار بار دا خبره تاسو ته کوم چې یعنی زمونږ هېڅ حجت د الله په مخ کې نشتی، هېڅ بانه د الله په مخ کې نشتی چې موږ الله ته ووایو چې یا الله موقع نه وه، اعمال موږ ته نه وو د کولو، کوم اعمال چې تا کولي هغه ګران وو، زموږ په وس کې نه وو. یعنې چې تا نه الله دا تپوس وکړي چې په ذکر زما په یادولو باندې ستا څه تلو او تا ولې نه دی کړی، دی به موږ څه جواب کړو. د بعضو په دې ذهن کې دا دینداري چې ته د دیندارۍ ټکی ووایې، بس د ده ذهن ته یو داسې نقشه راشي چې په هغې کې به زما وینه تویېږي او بس زما دا ټول مال به ځي او زما دا بچي به ټول ځي. صحیح ده، د دین بعض کارونه هغه دي چې هغه د سړي نه لویه قرباني غواړي، خو نور الله رب العزت دومره پراخه لارې موږ ته کولاو کړي دي چې موږ په ناسته ناسته باندې بې شماره اجرونه ګټلی شو، ځان د اور نه ازادولی شو. یعنې دا اوس څومره وخت زموږ نه الي. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك. سلور بيرو الله يدور نازاد سهر ما خام، لکه چې د حدیث کې من قال حين يصبح أو يمسي. بیا راشو د دې ذکر وضاحت ته. دې کې یو دا جمله ده چې واشهد حملة عرشک، یا الله زه ګواکوم هغه ملایک چې ستا عرش یې اوچت کړی دی. نو الله رب العزت ګوره دا ملایکو باندې چې زمونږ کوم ایمان دی، زمونږ ورسره په دې خبره باندې ایمان دی چې دې کې الله هر یو ملک ته په ملایکو کې یو کار حواله کړی دی، او که نور څه کار یې نشتی، کار یې دا دی چې د الله بندګي کوي، یا په سجده دی یا په رکوع دی، الله یادوي، دا د دوی کارونه دي. بعض هغه ملایک دي چې الله وله دا ډیوټي لګولی چې هغوی د الله رب العزت عرش اوچت کړی دی. او دې له دا مسله یاده کړئ چې الله رب العزت نه دې عرش ته ضرورت لري، نه دې ملایکو ته ضرورت لري، خو الله په دې لګولي دي. ځکه چې حدیث کې دا راځي الله وو او سنو، الله وو او سنو. نو الله ضرورت نه لري نه دې عرش ته، عرش مخلوق ته، نه دې ملایکو ته چې د عرش یې اوچت کړی دی. لکه اوس الله موږ ته د بندګۍ ویلي دي، نو الله زموږ بندګۍ ته څه ضرورت خو نه لري.
او که ما ته د الله بندګي وکړو نو څه به له فایده ورکړو او که ما ته بندګي ونه کړو نو څه نقصان به وله ورکړو دغه شان د کومو ملایکو چې د عرش اوچت کړی دی الله رب العزت ته دې ضرورت نشته خو دا یې د هغوی یو بندګي ټاکلې ده چې تاسو زما عبادت په دې طریقې سره کوئ یو عبادت ته ځکه چې الله ورته امر کړی او عبادت هر هغه کار ته وایي او هر هغه وینا ته وایي چې د الله خوښې او الله پرې راضي او الله پرې امر کړی نو د دې به دا هرګز مطلب نه چې الله رب العزت د عرش ته ضرورت لري یا د ملایکو ته ضرورت لري لکه چې ما تاسو ته لنډه خبره وکړه په دې کې خبره کوو ډېر اوږدېږي نور به هم دلایل دي خو یو لنډ دا حدیث دا ټوټه یاد ساتئ چې و الله و هېڅ نه و الله هېڅ نه نو الله رب العزت هغه ذات دی هغه رب دی چې هغه مخلوق ته ضرورت نه لري ځکه چې هغه خالق دی بله دې کې دا خبره وکړه چې او زه په دې باندې دوی ګواه کومه چې محمد صلی الله علیه وسلم ستا بنده دی او رسول دی دا دوه خبرې به لازم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په حق کې مني چې دی بنده دی او رسول دی ولې دواړه یو ځای چې نه افراط وشي او نه تفریط وشي یعنې نه به د حد نه اوړي د هغه په مقام کې نه به راکمیږي حد نه اوړېده دا چې ته یې راوچت کړې او د عبودیت نه یې وباسې نو الله وایي نه دا ګوره بنده دی قرآن کې ځای په ځای ذکر شوي چې دا بنده دی ښه اوس یو سړی چې بنده دی زموږ په شان به عام سړی به نو او چې کوم ځای کې حدیث راشي موږ به د هغې په مقابله کې د مولوي صاحب وینا ذکر کوو چې نه مولوي صاحب خو هم خبره کوي کتاب کې هم راغلی مذهب کې هم راغلی دې ځای کې اوس پیغمبر صلی الله علیه وسلم راکوز کو عامو بندګانو ته رارسې نه رد دی په دې ځای کې ورسولک او ستا رسول دی نو د عامو بندګانو په شان نه دی دی بنده د الله خو د عامو بندګانو په شان بنده د الله نه دی خاص بنده دی د الله ښه د هغې نه بعد ذکر راوړی دی عنوان یې تنبیه در کړې ده وایي څوک چې دغه تیر شوی ذکر پنځلسمه دعا د ماښام وایي نو هغه به د اللهم انی اصبحت په ځای اللهم انی امسیت وایي او ما تیر شوي درس کې تاسو ته دا خبره کړې وه چې کم سے کم دومره عربي زده کول غواړي چې موږ پرې د الله بندګي وکړو کم سے کم ځکه چې د عربي د ژبې چې موږ کم عزت کوو کم قدر کوو د زده کولو شوق لرو د هغې غټه وجه دا ده چې دا د الله د کتاب ژبه ده او د رسول صلی الله علیه وسلم ژبه ده او د افسوس خبره دا ده چې کله موږ کې یعنې په موږ باندې بېدیني ورو ورو زوروره کېږي او د غرب نه او د انګریزانو نه او د یوروپ نه موږ متاثره کېږو نو ټوله ترجیح هغه موږ انګلیش له ورکوو او زه ډېر په افسوس سره دا خبره کوم عربي خو لا پرېږده سیټ ته زموږ نه زموږ پښتو هم هېرېدو واله ده زه اکثر کسانو سره بحث کومه کله داسې منځ کې تپوس وکړم د ملګرو نه په مجلس کې چې د فلاني شي ته پښتو کې څه وایي ټول زما مخ ته ګوري بیا مشران پکې ناست هغوی ته هم پته نه وي یعنې نن ما ته پته نشته د پښتو صحیح زما بچي ته به سبا له څه پته وي صحیح او بیا به د هغه بچي ته څه پته وي او دغه شان په دې طریقې سره چې کله قوم ته خپل تاریخ نه معلوم او خپله ژبه نه معلوم قومونه په دې طریقې سره ختمیږي د قومونو د ختمېدو طریقه هغه دا ده زموږ ژبه نه اردو ده نه زموږ ژبه انګلیش ده نه زموږ ژبه فارسي ده چېرې موږ ځان شو کوو چاته نو په اردو کې خبرې کوو یا ډېر د هغې نه هم ځان اوچت حسابونو بیا په انګلیش کې خبرې کوو انګلیش ضرورت وخت کې استعمالوو زده که هېڅ خبره نه ده د ضرورت په وخت کې کوم ځای کې دې ضرورت وي اردو چې کوم ځای کې ضرورت وي زموږ ژبه پښتو ده او بیا موږ دا شرف ګڼو او عزت ګڼو چې سره د دې موږ عربي زده کړو ځکه چې زموږ د دین سره تعلق لري نو دا دواړه ژبې زموږ دپاره اهمې ده یو خو زموږ مورنۍ ژبه ده او دا دویمه زموږ د دین لغت دی بغیر د دې نه کیدی نشي چې یو سړی دی په دین پوه شي او دی په عربۍ نه پوهېږي او ځکه کوم علما چې هم یعنې علم یې کړی او په عربۍ داسې خاص نه پوهېږي که نه دی په ډېرو مسلو کې خطا کېږي او نشي بیانولی دین صحیح ځکه دا کیدی نشي ځکه زه خپل ځاني یعنې چې کله د عالم مکتبې ته ورغلی او ده سره د عربۍ نه زیات د اردو د پښتو کتابونه پراته وو دا تکړه عالم نه دی ځکه چې ترجمې کتابونه چې کېږي عالم ځان سره او عربي نه وي نو خو دی پوه نه دی نو عربي کم سے کم دومره زده کوي چې یعنې عبادت پرې کوي د الله رب العزت چې دومره